ډاکټر محمد اشرف غني وایي د ځان لپاره د امتیاز ګټلو وخت نه دی. په سلامونو مو ورکلی کوم د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهمو خبرونو ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ډاکټر محمد اشرف غني وایي د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره قربانۍ ته اړتیا ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د افغانانو د جهاد 15مې کریزې د بریا لمانځلو غونډې ته په وینا کې پر سیاسي پاړ کې غږ وکړ چې نور د ځان لپاره د امتیاز ګټلو وخت نه دی. د ښاغلي غني په خبره سیاستوال باید دا خبره ومني چې د هیواد د تاریخي شان او عظمت د ساتلو او د اوسنو او راتلونکو نسلونو د حقونو د ګټلو لپاره د ایثار او فداکارۍ موقع ده. نوموړي په خپله وینا کې پر اداري سمون هم ټینګار وکړ. خلک اصلاحات غواړي او د بنیادي اصلاحاتو لپاره هم لازم ظرفیت شته او هم اراده شته. د ملي وحدت حکومت ټینګه اراده لري چې اصلاحات ترسره کړي. موږ که په راتلونکي 2 کلنه موده کې د بنیادي اصلاحاتو په چارو کې خدای مکړه تعلل وکړو او د یوې جدي او فوري ضرورت په سترګه ورته ونه ګورو، نو بیا دا خطر شته چې راتلونکي 4 نسلونه هم په بحران کې اوسي او دا حالات به هیڅ وجه د منلو نه دی. د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.